د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ته راغلي یو. سلام علیکم. هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. نن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ته راغلي یو. خاص کونړ ولسوالي د ننګرهار او د کونړ په عمومي سړک باندې موقعیت لري او د سپین جومات نوم به شاید ډیرو زیات اورېدلی وي. نو دا ځای او دا طبیعت چې په وروستیو کې د سیل او سیاحت لپاره یو څه مشهوره شوله او د سپین جومات نه تقریبا په 400 الا 500 مترۍ کې فاصله لري او بل ننګرهار ته تقریبا ډیره نږدې راځي. او دا ځای د سیل او سیاحت لپاره ځکه مناسب دی چې اواره ځمکه او چمنونه ښه پراخه لري او د لاچینو ډیرې ونې د دې سیمې ښکلا څو چنده زیاته کړې ده او دلته په وروستیو کې هم ډیر سیلانیان راځي. یو طرف ته سیند او بل طرف ته اوار چمنونه او اواره ځمکه او د کرکټ پراخه میدانونه. نو د سیلانیانو لپاره هغه څه دي چې د دې ځای نه کولی شي په ښه شکل باندې خوند واخلي. نو ما وغوښتل چې د دې ځای دغه طبیعت او د دې ځای دغه ښکلا له تاسو سره شریکه کړم. نن موږ راغلو د خپلو ملګرو او انډیوالانو سره مو پکې بنډار وکړ. نو راځئ چې دغه ویډیو په شریکه سره وګورو او د دغه ځای د ښکلا او د دغه ځای د طبیعت نه تاسو هم را سره خوند واخلئ.